منو ګران دوستانو مینه والا بیا هم قرار از بلې ویډیو ته په یوې ویډیو کې ما تاسو ته بیا هم داسې معلومات راوړي چې تاسو ته به ډېر ګټور تمام سي. په یوې ویډیو کې تاسو دا درښیم چې میمفای کوین هم د لیست کېدو په حالت کې میمفای ایرډراپ ده هم د لیست کېدو په حالت کې ده. مثلا سبا مازدیګر 4 بجې اوکیکس والټ ته ویډرا ورکوي. نو له دې څخه بعد میجر کوم ایرډراپ ته د میجر هم لیست کېدو حالت کې ده. نو له دې نه بعد په کوم ایرډراپ کوم ګوز کار کوي بهترین ایرډراپونه کوم د سمو ته ښه پیسې راکوي موږ ته کوین لکه مثلا له میمفای نه هم ښه پیسې راکوي مثلا له میجر نه هم ښه پیسې راکوي له همسټر نه هم ډېر پیسې راکوي. نو بهترینه کوم ایرډراپونه چې اوس دغه دوه ایرډراپ تاسو معرفي کوم په دغه ایرډراپو کې تاسو کولی سره بیکار او کفسکې په ټول کې ځکه دغه ایرډراپونه چې دي داسې کې کم ورکوي ولې پیسې تاسو ډېر ګټه تاسو راکوي. که چیرې په میمفای کې په همسټر کې 1 میلیون کوین تقریبا $10 کېږي نو په هغه کې 1 میلیون کوین تقریبا $100 به کېږي. زه داسې درته وایم. نو هغه دوه ایرډراپونه تاسو ته درښیم که ته دې پر ویډیو خوښ سوي ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. زه هر ورځ تاسو داسې ویډیو نشروم یو ویډیو درته اپلوډ کوم چې ټول د انلاین ارننګ په اړه چې په بلکې انلاین پیسې وګټئ. نو ملګرو دا خو میمفای د سبا مازدیګر د اوکیکس والټ کې لانچ کېږي. نو تاسو کولی شئ خپل اوکیکس د والټ سره واصل کړئ او سره کونیټ کړئ او ویډرا فقط اوکیکس والټ ته ورکوي. نو زره هغه کسان چې اوکیکس والټ نه جوړ کړي اوکیکس والټ جوړ کړئ او خپل کوین ترې ویډرا کړئ. نو دوه ایرډراپ د ملګرو په دې کې سیاو خو ملګرو تاسو ډېر پام په ټاپس اپ هم کوئ چې ټاپس اپ هم تر اوسه مثلا وخت ډېر لري او تاسو کولی شئ سکې تر وګټئ. اول د نه بهترین څه کوم د ملګرو دوه ایرډراپ دي. یو څه د ملګرو دلته څه ده بلیم ایرډراپ ده او بل څه د ټون سټیشن ایرډراپ ده. دغه دواړه ایرډراپو کې زه کار کولو طریقه خو مخکې نوې ویډیو کې ما د تاسو جوړ کړ څنګه کار پکې څنګه سکې تر ګټل کېږي. په نوې ویډیو کې زه تاسو دغه دواړه ایرډراپونه ته معرفي کوم. دواړه ایرډراپونه یعنې دا ډېر بهترین ایرډراپونه دي ځکه تاسو ته ډېره ګټه درکوي. اول ملګرو راځم په دې بلینک باندې تاسو ته کلیک کوم. دغه بلینک به ما لینک په ویډیو په ډسکرپشن کې ایښي هغه تاسو کولی سره پکې جوین شئ چې تر اوسه چا په دغه ایرډراپ کې کار نه شروع کړی. نو بلینک باندې ورته کلیک کوم. دلته پر راځم لانچ بلینک باندې ورته کلیک کوم تر هغو دا صفحه ماته لوډ شي او دا صفحه ماته راوړي. نو ګورم چې بلیم کې ما څومره کوین لرم او څومره ګټه ماته راکوي ځکه تر هغو دغه لیست وخت پاتې دی. موږ تاسو کولی شئ په دې کې فري ارننګ تر کې فري کوین تر وګورئ. ګورم ملګرو 1,15,810 کوین از بلحال لرم. دغه کې بیا کلیک کوم چې باندې په دې کلیم باندې ورته کلیک کوم. ملګرو په دې کې تاسو کولی شئ مثلا هر ورځ راسئ او دلته بیا ملګرو کلیم باندې کلیک سټارټ فارمینګ باندې ورته کلیک څه ده نو دلته ګورئ بیا فري ارننګ ماته دلته روانه دغه فري ارننګ دلته روانه اوس د بعد دا بیا باندې بیا زه کلیم باندې ورته کلیک کوم. او بل ملګرو ته راځئ په دې کې انوایټ ډېر کوئ چې موږ په انوایټ کې ښه سکې درکوي ښه مثلا ملګري ورته د وایټ کې په فیسبوک میسنجر واتساپ کې فرینډ باندې ورته زه ورته کلیک کوم. ګورم ملګرو ته راځي 100 کوین دا کې مثلا 1000 درکوي 2000 درکوي څومره سه فرینډ ډېر ورته راوغواړي مثلا ورته دعوت کې تاسو کوین درکوي. ګورم 22 نفر ورته غوښتي دي. نو ما تقریبا یا ورځ مثلا غرمې خواته ما هم تر کلیم کې اوس زه هم کلیم تر وایم ګورم 100 کوین بیا فری راکړل. نو خو ملګرو دغه چې مثلا تاسو کولی شئ خپل والټ سره راس کې او دلته کله هم باندې راسي په دغه باندې کله کله مثلا تاسو ته کلیک کوئ په دغه چې دغه تاسو کله کلیک کوئ نو تاسو ته یو گیم راځي. په دې گیم کې په دغه شنه شان د ګنان سره په دغه کلیک ورته کوئ تاسو ته فری کوین د بلیم کوین درکې. او ښه خبر په دې کې دا ده چې بعضې وخت په دې کې تاسو ته ډاکس کوین هم درکوي ځکه ډاکس کوین اوس لانچ شوی ده که نه نو ډاکس کوین تاسو ته هم درکوي. نو ښه ملګرو دغه ده د بلیم ایرډراپ د دغه لینک ما ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی دی. او بل ایرډراپ چې دا ملګرو هغه د ټون سټیشن په نامه ده. ټون سټیشن کار کول طریقه هم لکه د بلیم ده. په دې کې به زه مثلا دغه ټون سټیشن ایرډراپ چې دغه لینک ما ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی تاسو کولی شئ دواړه ته راسئ هم بلیم ته هم ټون سټیشن ته تاسو پکې جاین پکې او کار شروع کړئ. نو دلته ملګرو په دې کې تاسو ورته راسئ لاین سټیشن باندې ورته کلیک کړئ دا لاین ټون سټیشن په دم چې کله ورته کلیک ګورم ملګرو ته لوډینګ باندې روان ده. نو دا صفحه ماته را لوډ شي تر هغو څومره کوین یې سکیپ کې لرم. نو دا ملګرو ماته لوډیږي. نو دلته راځي چې مثلا کمپلیټ چیک لیست ویټین مثلا 3 ورځې وخت لري سیده ملګرو. دلته ګوره دغه باندې زه دغه وایم. نو دغه ملګرو د ما د مثلا اوس مهال ګټه ده دغه 23 سکې سره کوي. دلته بیا په دې کلیم باندې ورته کلیک کوم. دغه ملګرو په دې کلیم باندې بیا ورته کلیک نو دلته ګوره چې کلیمینګ باندې بیا دلته سټارټ فارمینګ باندې ورته کلیک وکړئ که بلیم ایرډراپ ده سیده سټارټ فارمینګ باندې بیا ورته کلیک کوئ دلته ګوره بیا سکرین بل راځم ملګرو په دې چې تاسو ورته کلیک کوئ چې په دغه ریفرل باندې تاسو ورته کلیک کوئ په دې ریفرل هم چې کله ورته کلیک کوئ نو دلته راځي ګوره 2.880 کلیم باندې زه ورته کلیک کوم سیده پایلټ ټو کلیم ریفرل ریوارډ خو مشکل نه لرم ملګرو داسې مثلا تاسو 2 ساعته وروسته ورته راسئ دا تاسو ورته کلیم کوئ نو تاسو ته کلیم میږي. نو دغه کې د کار کولو طریقه هم همدغه لکه د بلیم په غوندې
نو تاسو فری ارننګ درکوي. نو زه فقط 28 کوین پکې نه لرم، زه پکې ډېر لرم، خو دا تر راسم ورته دې چې ورته کلیک کوم سیده په دې چې ملګرو دلته ګورئ انوایټ 5 فري د ګل د چیک لیست باندې ورته کلیک کوم. ما ته 500 کوین ګور راکې ملګرو، زه چیک لیست ګورئ دلته دا ورته کلیک کوم چې کلیم باندې ځکه ما و ملګري ورته راغوښتي د چې کوم ملګري ښه سیده زه په دې کلیم باندې ورته کلیک کوم. نو ګورو کلیم باندې ورته کلیک نو ما ته دا تقریبا اضافه شوی زه بېرته شاته ورته راځم. نو بیا د پد دغه مثلا تر اوسه ملګرو بیا ورته راځم چې دغه کې ما ته سکې اضافه شوې او کې اضافه نه شوې. نو اوس تاسو درخوایم ملګرو په دغه طریقې تاسو کولی شئ په دغه کې سکې اضافه کړئ. په دغه کې کار کولو طریقه ډېره اسانه ده ځکه دغه سکې کم درکوي خو قیمت ښه قیمت اخلي. څه ده ملګرو؟ نو ګورو ملګرو ما ته سکې نه دي اضافه شوي خو زه اوس تاسو درخوایم چې ما ته سکې چېرته دي دلته ګورئ دغه چې کلیک کړي دي پینډینګ کې څه ده پینډینګ کې ده څه ده ملګرو. نو دغه چې کې زه ورته کلیک کوم په دغه والیټ اپشن زه ورته کلیک کوم په دغه چې کې اوس د ما سکې دلته راښیي دغه چې کې دغه چې کې زه ورته کلیک کوم ملګرو دلته ورته کلیک کوم. نو آر یو سور یو وانټ ټو ډسکنیکټ والیټ کینسل باندې ورته کلیک کوم. نو خیا ملګرو اوس د ما سره ګوره ما درته ما سره ډېر سکې نو تاسو به راسئ په دغه چې کې ورته کلیک کوئ په دې چې کې ایر ډراپ په دې ایر ډراپ به تاسو ورته کلیک کوئ په دې چې کې زه ورته کلیک کوم. ګوره ملګرو ما سره 4291 ټون سټیشن کوین دي څه ملګرو. نو په دغه طریقې تاسو کولی شئ دغه څخه فری کوین ترې وګټئ ځکه دغه دوه ایر ډراپونه چې دي یو د پلیم ایر ډراپ او بل ټون سټیشن ایر ډراپ دغه دواړه ایر ډراپونه ډېر ښه ایر ډراپونه دي او ډېر ښه ګټه تاسو درکوي. نو تقریبا زموږ ته دومره کمې سکې درکړي نو دا به ښه قیمت هم تقریبا 0.5 ډالره یا $1 یا $2 قیمت داخلي. نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو په دې هیله چې ویډیو خوښ کړي ویډیو چېرته خوښ ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. د دغه دواړو ایر ډراپو لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی دی تاسو کولای راسئ پکې جوین سئ او په دې کې کار شروع کړئ. تر بلې ویډیو پورې په تاسو سپارم الله په امان مخ ته مخه شه.